کوا سدی چې زړه غواړي. Do what you want. Do what you want. غوسه کېږه ما. Don't be angry. Don't be angry. زما خبرې ولیکه. Mark my words. Mark my words. دا تریخ ده. This is better. This is better. چای ګرم کړه. Heat up the tea. Heat up the tea. داسې څوک نه وایي. Don't say like that. Don't say like that. هر څه راواخله. Take everything. Take everything. ته منافق یې. You are hypocrite. You are hypocrite. هر څه تیار کړه یا هر څه آماده کړه. Keep everything ready. Keep everything ready. ستا څه مطلب دی؟ What do you mean? What do you mean? لږه ډوډۍ راته راوړه. Bring a little bread. Bring a little bread. بخښنه غواړم لږ ناوخته شوم. Sorry, I got late. Sorry, I got late. دلته به ټکسي پیدا شي. Is a taxi available here? Is a taxi available here? ما کار ته پرېږده. Let me work. Let me work. حوصله وکړه. Call down. Call down. زه اوس غواړم چې کور ته لاړ شم. I wanna go home now. I wanna go home now. څه خبره ده یا څه مشکل دی؟ What's the matter? What's the matter? پاسېږه. Get up. Get up. لاسونه دې وپړکوه. Clap your hands. Clap your hands. هغه له موږ څخه ډېر مخکې دی. He is way ahead of us. He is way ahead of us. هغه چیرته دی؟ Where is he? Where is he? دا تروش ده. This is sour. This is sour. چای سړیږي. چای څښه. چای سړیږي. Tea is getting cold. Tea is getting cold. چای سړیږي یا یخ کیږي. آیت قرآن کریم تلاوت کوي. Do you recite the Holy Quran? رښتیا راته ووایه لمونځ دې وکړ؟
یا رښتیا ووایه لمونځ دې وکړ. Tell the truth. Did you offer the prayer? Tell the truth. Did you offer the prayer? دا یو ستا دی یا دا یو یا دا ستا دی. This one is yours. This one is yours. دا به څومره وخت ونیسي؟ دا به څومره ټایم واخلي؟ How long will it take? How long will it take? راځه چې ځو. Let's go. Let's go. Let's go. راځه چې ځو. سپا ووایه یا سپا خبر راته وکړه. Say it clearly. Say it clearly. بیا داسې کار ونه کړې. Don't do it again. Don't do it again. دا تا پورې تړاو لري. It's up to you. It's up to you. دا تا پورې تړاو لري. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.